عزتمن شئ چې په لر کې هستی که په بر کې هستی موږ ټول یو وجود یو زړه یو خلک یو. اول زه د نننی لایف په دې خاطر نه کوم چې زه خپل صفت وکړم. نننی لایف زه ستاسې صفت کوم ځکه انسان هغه دی چې بل انسان د هغه صفت وکړي. مسلمان هغه دی چې بل مسلمان صفت وکړي. سرمایهدار هغه دی چې د هغه سرمایهدارۍ بل سړی صفت وکړي. مسلمان یعنې اخلاقمن هغه دی چې بل سړی صفت وکړي، نه چې خپله صفت وکړي، نه چې خپله د خپل دغه زه هېڅ صفت نه کوم د خپل ځان او زه دا صفت تاسې ته ډالۍ کوم او تاسې ته ویم ورونو. اول زه پاچا کاموال هېڅکله نه دي ویلي چې پاچا کاموال تعلیم یافته دی، پروفیسر دی، ډاکټر دی، دا دی. ما همیشه په لایفونو کې ویلي چې زه یو بېسواده، یو دهقان، یو دکاندار، یو عام سړی یم. هېڅکله ما غټه خبر نه کړې. دا خبر ما شل ځل په دې لایفونو کې کړې ده. او د دې سره چې زه پاچا کاموال دغه نوم چې دی په دې باره کې زه درته خپل شخصي ژوند باره کې لږې خبرې کوم ځکه مرګ معلومات نه کېږي زما لرو برو افغانانو پښتنو خویندو ورونو چې بیا وایي چې مرګ سره ګلونه وړي. نو زه غواړم چې څه خبرې تاسو سره زه فرض سره چې زما د ژوند دي ما ژوند سره هم تېر کړی دا تاسو سره شریک کړم او ټولې خبرې سره انشاءالله کومه دا لایف به لږ اوږدېږي خو هیله ده چې دا به شیر کړي سره او زما د خبرونه الله دې وکړي چې څه ناڅه پیدا زموږ ځوانان والي. ګورئ ما ته په کور کې یعنې زما یو نیکه خدای دې وبخښي جنګ یې وکړو بیا د کور نه ووت. نیکه ورور مې و هغه دغه ووت د کور نه لاړو مړی ژوندی ورک شو. د هغه نوم چې ګل پاچا و. نو بیا دا نوم یې په ما باندې دغه کو چې هغه لاړو بالکل مړی ژوندی سره ورک شو. نو دغه نوم چې زه بیا کله وشوم نو په ما باندې دغه نوم مشرانو ګل پاچا یعنې د ګلونو پاچا کېښودو. بیا به راته کور کې تروګانو به راته د مینې نه ګولکې ویلو، بیا به راته خلکو پاچا ویلو، پاچا صاحب باندې اوس هم دغه دی، بیا باچاجي خلکو ویلي، یعنې مختلف دغه استعمالېږي. بیا دغه نوم چې دی زما دلته په دې ځای کې بي راځي پي مې لیکلې ده. خو دلته په انګلینډ ته چې راشي دلته ما ورته چې زما نوم پاچا کاموال دی ځکه زه د افغانستان د ننګرهار اوسېدونکی یم او د کامې ولسوالۍ سره مې تعلق دی. هر چا باندې خپل وطن خپل کلی ګران دی ځکه زما د خپور دی دی. نو ما دلته د سر نیم پوښتنه کوي چې ستا د فامیلي نوم څه شی دی. نو بیا ورته مې وویل چې زما نوم پاچا کاموال دی. خو هغه ترجمان بیا زما نوم سره بي ولیکله او بیا هغه نوم یې باچا کاموال شو. نو اوس په باچا کاموال مشهور یم. یعنې دا درې څلور پنځه نومونه مې ته واخېست دا د مینې ما سره د مینې په اظهار باندې. نو په پاچا باندې مې خلک ډېر زیات پېژني، په ګل باندې مې خلک نه پېژني. چا به راته ګل ویلې، چا به راته ګولکې ویلې. نو دغه ټول نومونه دي بس دغه تاسو سره خبر. بل زه ډېره مننه کوم ستاسې نه د خپلو افغانانو پښتنو نه چې زه هر ځای ته تلم، هر ځای ته یقین وکړئ چې دومره قدر دومره احترام چې تاسې ما ته راکوئ. زه خو یو عادي سړی یم، دغلته په فیسبوک باندې خبرې کوم او ناست یم تاسو سره. ته یقین کړې چې زه دغه څو موده مخکې د برمنګم ښار ته چې دلته د جنرال موبیل صاحب ښار ورته ویم د هغه پوهنتون ښار زه هلته لاړم. یو فاتحه وه ډېر زیات خلک راغلي وو. یعنې دا ته دا واقع یم. یقین وکړه هغه فاتحې ته د تیر نظام د شل کلن جمهوریت چې یو غټ دغه راغلی و. زه یې نوم نه علم ځکه چې دا دغه نه شي، زه ورته احترام لرم. یقین وکړئ چې هغه یعنې هلته په زري موټر کې ګرځېدو، په هر شي کې یعنې دبدبه باډیګارډ او دا. خو یقین وکړه چې خلک مانه داسې راچاپېره شو لکه دغه سړی چې بالکل یو دغه دا د خلکو مینه. زه خپل ګوره ما ته چې بالکل دا د خلکو د مینه ده تخیم. نو الحمدلله خلک راله ما سره مینه کېناست، عکسونه دا ټول. نو زه ټولو نه مننه کوم چې هر ځای کې مې لیدلی ما او کتلی ما مانه مینه راکړې ده، مانه محبت هم را سره کړې. ستاسې د ټولو نه یو جهان مننه. او زه همیشه د خپل پښتانه ما ته دوه خبرې کوي. یو راته دا وایي چې یو زمونږ د زړونو خبرې ته کې، بل چې کومې خبرې کوي هغه حقیقت ښیي. نو الحمدلله زما خبرې تاسې ګورئ چې هغه په حقیقت بدله شو. څه خبرې مې چې کړې وي که هغه مې د تېر جمهوریت په باره کې کړې وي، که هغه مې د طالبانو په باره کې کړې وي، که هغه مې د پاکستان په باره کې کړې وي، ټولې خبرې الحمدلله سل په سلو کې تاسو دلته په ثبوت ورسېده او خبرې زما ټولې رښتیا شوي. دروغ درب مې د لاسه نه کېږي. یو ما تېر شو یو عام دهقاني سړی یم او د رښتیا خبرو کوشش کوم چې رښتیا ده. که مرګ معلومات نه کېږي زما په قبر کې څوک نه سملي. بل زما پښتنو وروڼو نن سبا خبره دا ده چې خبره کېږي چې یاره که جوړېږي نو لر او بر پښتونستان به جوړېږي. یعنې افغانستان نوم باندې بعضې اشخاص دې ګورم په دې دغه کې او ځینې داسې دي چې لوی افغانستان به جوړېږي، ځینې داسې وایي چې ځان ته پښتونستان به جوړېږي. ورپسې درې واړو سره خبر کوم. اول زموږ مقابله چې دا تورمخي پنجاب سره ده، دې دهشتګرد سره ده، دا د اسلام دشمن ده، د لرو برو افغانانو پښتنو دشمن چې زموږ په وینو باندې همیشه ډالرې اخېستي. دا ولې نه غواړي چې موږ ګورئ که پښتونستان یو که دغه په دې دا وروسته خبرې دي. خو زه یو خبره کوم چې ولې پنجاب نه غواړي چې موږ لر او بر سره یو شو. ځکه چې دا پښتونخوا ده که نه. اوس ته پښتونخوا وایي زه د مقبوضه افغانستان ویم. ته دا وګوره چې دا افغانستان سره یو ځای شي. ته ما ته ووایه چې موږ کوم شی نه لرو. معدنیات لرو، برق لرو، ګیس لرو. الحمدلله په افغانستان کې اوس تیل له ووته. بلې درته غټ دغه یې درته ښیم افغانستان الحمدلله د ایشیا زړه دی، زړه. تاجکستان سره موږ دغه لرو، سرحد لرو، ازبکستان، ترکمنستان، دا ټول دا کوم روسیه نه چې بېل شوي هېوادونه دي دې سره موږ دغه لرو. نو که چېرته موږ لر او بر افغانان پښتانه
یو دغه شو نو ته یقین وکړه چې موږ به لاره پیدا کړو وروس همداسې به اروپا ته راوته ان دا داسې یو دغه دی چې کوشش دا کوي د پنجاب که چې تا مانه دا دی لرې شي نو زه خو خوار زما کاروبار په پښتنو باندې دی په دنیا باندې په خرڅومه کاروبار پې کومه هر شی پې کومه که چې دا زمانه دا پښتانه دا دغه شو دا خو غټه پیدا خو دا خو سره دي اوس ته ماته ووایه چې سواد ته وګوره سواد په دې دنیا جنت دی سویزرلینډ نه ښایسته دی سواد زه دغه ته تللی یم کالام مدین بحرین تر بشامه پورې تر اخر پورې دا ټولې منطقې ما کتلي او ما سویزرلینډ هم کتلی د سویزرلینډ ته وګوره او ته د ځمکې او د اسمان قدرتي شی نه دي په سواد کې مګر د سواد سړی د خپل خاورې نه مجبور کړی دی هغه یې راوړی سي مهربانه په دوبۍ په سعودي او دغه کې مزدوري کوي سي مهربانه د خپل یو د سرو زرو خاورې د هغې نه ایستلی سي مهربانه هغه ته په سرو شګو کې مزدوري کوي مګر د ګل په شان د جنت په شان د وطن یې وده کړی نو که چېرته موږ یو ځل د دې پنجاب نه ځان راخلاص کړو بیا په دې مسایلو خبرو خو زه یو خبره کوم چې په دې باندې خو پوهېږو که نه الله دې وکړي چې دغه ځای تاسې جوړ کړئ یو طرف ته د افغانستان بیا راولګوي بل طرف ته د پښتونستان زما مینهوالو ځکه زه په هر شي باندې یو ویډیو نشم جوړولی ځکه چې دا ډېر ټیم نیسي نو افغانستان خو دا پوهېږو چې زموږ ستاسې د ټولو لرو برو افغانانو پښتنو د پلار نیکه وطن دی که نه موږ ورته مور ویو نو د مور نوم څوک بدلوي اوس مور چې دا یا مور یا پلار هغه په زوی باندې نومونه ږدي نو موږ خو د هغې بچیان یو ورته د پلار نوم خو نشو بدلولی نو افغانستان زموږ داسې معنا ورکوي چې زموږ ستاسې مور پلار ده نو د هغې نوم څنګه موږ بدل کړو چېرې لر او بر ټول یو پښتونستان شي افغانستان نوم ترې لرې شي هیڅ مشکل نشته زما په دې دواړو کې دا مشکل نشته که لوی افغانستان جوړیږي او که ځان ته پښتونستان جوړیږي موږ ورونه یو سره کاروبار به کوو تجارت به وي تاسې یقین وکړئ چې دومره ترقي به دا خطه کوي که چېرته یا ځان ته پښتونستان جوړ شو یا لوی افغانستان جوړ شو ته یقین وکړه چې دنیا بیا سیال کوي د دوبۍ د دې ځای نه انشاءالله زموږ خلک بېرته دلته راځي ځکه تاسو ته ما د دې مدنیات برق ګیس هر شی مې راته وښودل چې په دې خطه کې الحمدلله موږ سره دي او موږ دنیا ته بیا لاره پیدا کوو پاتې شو دا پنجاب هماغه خپل پلار ته بیا ولیږو پلار یې معلوم دی انډۍ پلار دی او ځي هلته د خپل سیمه دال خوري او په پاپړ دي خوري دا خو د 80 کاله 50 کاله په موږ باندې تجارت وکړو هغې سره خو بیا موږ ته محتاجه کېږي یقین وکړه چې موږ ته به محتاجه کېږي او پښتنو سر خلاص کوي ماغزه خلاص کوي که چېرته موږ د دې تور پنجاب سره دا مقابله جاري وساتله او د دې نه ځان خلاص کړو زموږ نسلونه به مزې کوي زموږ نسلونه به داسې مزې کوي لکه د اروپا غونډه کې لکه د دوبۍ او د سعودي او د دې غونډه کې د خلک چې د بچیانو ژوند زندګۍ نه خوند اخلي او که نه دې پنجاب پورې نښه دي چې پاک کارمي او لمبر ون ادارې او دا واغه نه لمبر ون اداره ده نه پاکه ده هېڅ شی نه دی مهربانه د پښتون د تبۍ د بربادۍ لپاره دا دغه جوړ کړی نو جوړیږي به انشاءالله یا لوی افغانستان زموږ ستاسې د پلار نیکه وطن دی زموږ د مور ده د مور نوم څوک نه بدلوي که جوړیږي یا به لوی افغانستان جوړیږي یا به ځان ته پښتونستان جوړیږي هېڅ خبره نه ده ګوره ورور د ورور نه بېلېږي زوی د پلار نه بېلېږي هغه مشکل نه دی مګر د پلار نوم په خپل ځای پاتې د زوی نوم چې دی دا پلار دی نو افغانستان زموږ ستاسې د پلار نیکه وطن دی که هغه موږ ځان سره یو ځای کوي او که وایي چې بېل شی دغه پلانیم نوم دی نو الله وکړي چې دا وضاحت به تاسو ته درکول شوی وي بل ګورئ تاسې ته ما دا ټولې خبرې دلته کړي او دا ټولې خبرې په ریکارډ پراته دي تاسې ته ما وویلې چې د عمران خان خبره او د منظور پښتون خبره یوه ده او هغه ما ته د پښتنو طاقت معلوم دی چې ګوره ښکته پښتانه الحمدلله ډېر قابل دي